السلام علیکم everyone welcome to محمد امیر افیشل زم تاسو ورو تاسو منټور محمد امیر جی سټوډنټس په نن لیکچر کې به مونږه خبره کوو زمون چې کوم نن ټاپک دی هغه د اره ټایپ ممبر اف سټرکچر صحیح ده د سټرکچر په چپټر کې دا زمونږه تھرد کلاس دی نو نن مونږه خبره کوو چې یاره د سټرکچر چې کوم ممبرز دی لکه دا زما سره یو سټرکټ امیر دی صحیح دی یو امیر نیم زما سره مطلب د امیر زما سره د مخکې سټرکټ کې ورلګېدل مطلب دا چې د امیر زما سره یو سټرکچر دی او د سټرکچر په باډي کې مونږه سټرکچر ممبر اغستې دي نو دا زموږ سره اره ټایپ ممبر چې کله مونږه د سټرکچر په باډي کې د سټرکچر چې کوم ممبر دي هغه مونږه په اره ټایپ سوال لکه مطلب لیټ سپوز زما سره دا نیم چې کوم دی دا کریکټر یو اره دی داس دا انټ سب زما سره د زموږ سره د انټیجر یو اره دی چې هغه اره نیم زما سره سب دی او فور زما سره د هغه الیمنټس دي صحیح ده نو په دې لیکچر کې مونږه اره ټایپ ممبر اف سټرکچر چې کوم دی په دې خبره کو په دې به یو خسته پروګرام لیکو او تاسو ته کمپلیټلی زه دا چې کوم دی دا کنسپټ باندې به تاسو پوه کوم لکه پریوس لیکچر کې مونږه چې کوم دی انیشلایزیشن اف سټرکچر ویریبل دا غي مخکې مونږه په سټرکچر چې کوم چپټر سٹارټینګ کوم کلاس پای کوم ډیټیل د سټرکچر په اړه کې د سټرکچر چې دا کوم ممبرز دي یا کوم د سټرکچر چې کوم دا کوم ویریبل چې دا مونږه څنګه اکسس کوو هغه ټول هر څه مونږه دی ډیکلیئر کړو ډیسکس کړو ساري ډیکلیئر نه ډیسکس کړو صحیح ده نو نه زمونږ خبر ده پاره ټایپ ممبر اف سټرکچر مطلب د سټرکچر چې کوم ممبرز مونږ واغستل د سټرکچر په باډي کې دنه چې دا کوم ویریبلز مونږ واغستل دا مطلب دا چې دا ویریبل سره د سټرکچر ممبر دی نو اوس په دې کې په پریوس لیکچر کې موږ سمپل ساده بداسي لکه مطلب سب زموږ سره یو انټیجر سب داسې زموږ سره چې کوم دی لکه دا زموږ سره واره نه وکنه لیټ سپوز کریکټر کې ما لیټ سپوز د ما سټرینګ نیم واغستو نو هغه زموږ سره داسې چې کوم دی د اریا کنسپټ نو اوس موږ لکه سټرکچر موږ سو واغستو یو زموږ سره نیم چې کوم دی دا زموږ سره یو اره دی چې زموږ سره اره نیم دی مین او زموږ سره د 50 کریکټرز یو اره دی دا چې زموږ سره دا سب چې کوم دی دا انټیجر ټایپ یو اره دی چې پور الیمنټس دی په دې کې نو اوس راځو په دې کې پریکټیکل پروګرام رن کوو پروګرام داسې پروګرام رن کوو چې زموږ سره لیټ سپوز یو سټوډنټ دی د دې سټوډنټ نه به اول موږ څه وکړو موږ به د نیم والو بیا موږ د پورت سبجیکټس یا پایپ سبجیکټس یا وټ ایور کې دلته موږ سبجیکټ سب پور اغستنه پور سبجیکټ لپاره بدن مارکس والو او بیا به موږ چې کوم دغه څومره مارکس چې کوم ته د سلورون سبجیکټ انټر کړي هغه په خپل منځ کې اډ کو دا ټول رزلټ به په سکرین موږ سکو شو کو صحیح ده نو سیمپل راځو د خپل پروګرام چې کوم دی هغه سیمپل سکو هغه هش include iostream what I am doing here iostream and here using namespace std صحیح ده std اوکې زموږ سره چې کوم دی دا وشو د دې نه بعد به سیمپل څه وکړم دا زما سره زما سټرکچر شو اوکې دا سټرکچر به نور هم دا سټرکچر باډي شو د دې نه بعد زه یو انټ مین چې کوم دی یو ویریبل علامه سوري یار فنکشن علامه مین چې کوم د سی پلس پلس پروګرام باډي دی دا خبره تاسو ته پته می چې هغه سره مین فنکشن دی صحیح ده نو اولنې کار څه کوم اولنې کار زه د نیم چې کوم دی کوم دا نیم دی نیم ته لکه مې ته په سکرین اوس شو چې اوټ شو شي اته سره نیم نو سیمپل بول ته موږ میسج او سی اوټ کو چې پلیز انټر که student name صحیح ده student name چې پلیز د student name ته څه کاغه انټر کا صحیح ده هلته به زه انډ اپلاین اوس هم والا کوم ښه د دې نه بعد ګوره زه څه کوم زه سین کوم student name به موږ ته لکه میسج شو چې پلیز student name تاسو کې هغه ولیکئ نو سیمپل بیا څه کوم دا نیم چې کوم ویریبل دی دته به څه نیم اساین کوم کنه چې زه کوم نیم لیکم نو ګورل ته چې دا کوم سټرکچر دی زما سره امیر نو دی امیر سټرکچر چې کوم دنه کوم سټرکچر ممبر دی لیټ سپوز زما سره دا نیم چې کوم ممبر دی یاره دی دا ټول ممبرز دی د ایکسس کول د پازم سره پروسیجر سره چې سیمپل دلته مونږه کسترکټ کسترکټ کوم تاسو لیکو کنه سیمپل زما سره امیر دی چې تاسو ډایرکټ امیر ډاټا ودل سو ویریبل ولیکي کامل لیټ سپوز زما سره امیر داسې مول کو نوم به کار کوي که تاسو تاسو سټرکټ کټ کوي بیا هم تاسو کار کوي خو مطلب از تاسو چې یو ویلیډ فارمیټ کې کار کوي سوال بل سو هم د پروګرام ګوري هغه ته ډیر اسانه صحیح ده نو د سټرکچر کوم امیر زما سره کوم سټرکچر دی تدیم سو کو په مین فنکشن کې د لپاره مای ویریبل کریټ کو په جی نیم سره صحیح ده چې د دې ویریبل په ترو بزه کوم د دې سټرکچر دا کوم ممبرز چې کوم د اوسه کول ایکسس کولای شم نو اوس چې زه میسج پاس کوم میسج بنګ ته سوشي چې پلیز انټر سټوډنټ نیم چې زه سټوډنټ نیم ته دلته دی ممبر ته دی ویریبل تر سټرکچر زو کوم دا نیم او ته پاس کوم دا غیر پر وسه کوم دا
ممبر به زه کال کوم د دې ویریبل پترون صحیح ده جے ډاټ نیم ما ولیکو صحیح ده مطلب لکه اینا جے څنګه ډاټ مول ته زم سره لې نو سره په جے په د کریکټر ټول ممبرز راځي چې ما څنګه جے ډاټ زو لیکم نو سره یو کریکټر نیم دی بل انټ سب دی مطلب سبجیکټ دی زم سره انټ ټوټل دی صحیح 3 ممبرز دي ها د دینه بعد بیا موږ سوکو د دینه بعد اوس موږ یو فار لوپ سٹارټ کو فار لوپ صحیح ده د سره پر د سبجیکټس ته پاره چې زم سره فور سبجیکټس دي نو دې ته فور وانو ته سکوم د یوزر نه ویلیوز علامه او دغه ارې چې کوم فور ایلیمنټس دي کوم انډیکس 0 to 3 کوم انډیکس دي پر ارې کې چې هغه ته موږ د یوزر نه س د سبجیکټس کوم مارکس دي هغه والو صحیح ده نو سمپل سو کوم زب انټ آی از equal to 0 او دا یو کنډیشن بولګو چې i is less or equal to 3 مطلب د 0 نه د 3 پورې زموږ سره دغه انډیکس چې کوم دی دا ته به ویلیو اساین شو انکریمنټیشن به بیا i پلس پلس ښه په باډي کې به سمپل میسج شو کو چې انټر ښه پلیز and yeah sorry please no bus marks what I'm doing marks of subject okay marks of subject بیا چې کوم سبجیکټ نو هغه ورته اوس مونږ ولیکو مارک اف سبجیکټ زم سره د شری آی دی نو آی پلس 1 به ولیکم چې مطلب د سبجیکټ 1 به زموږ سره شي چې سبجیکټ 1 ستا دا مار شو لکه اوس کله ډایرکټ آی ولیکم نو زم سره 0 دی نو ګور اوس په دې کې چې زم سره آی 0 دی نو آی پلس 1 شو 1 شو سبجیکټ 1 به راشي او دا غینه بعد به موږ سمپل دا ایکوال ساين ورسره ولګو صحیح ده چې موږ ته پته ولګي او دا شو بس سبجیکټ 1 به موږ ته راشي چې سبجیکټ 1 ته تاسو مارکس کې هغه ساين کوي سمپل زه سی ان کما j ډاټ نیم سوري j ډاټ سبجیکټ چې کوم زموږ سره کماره دی هغه ته به سمپل سو کو دا به ته آی کم اند هیر اوکې ګوره دا زموږ سره پروګرام زموږ کار څنګه کوي چې زموږ سره سمپل د پار لوپ په تر باندې موږ چې کوم زموږ اره او دا موږ الریډي ډیسکس کړل دي کنه پاره کلاس کو دا تاسو ما مکمل یار 50 پیره میټال ته سیوا ویلي صحیح دا تاسو ډیټیل ډیسکس کړل دي په پار لوپ کې هم دا موږ ډیسکس کړل پاره کې میټه بیا ډیسکس کړل او اوس ورته دا ډیسکس کوم نو سمپل په دې ځان پوهه کې دا زموږ سره په دې کیس کې اوس اونلی لوپینګ کې زموږ سره آی 0 دی نو دا زموږ سره 0 شو مطلب په 0 انډیکس په ویلیو ساين کې بیا به انکریمنټیشن وشي دا به 1 شي بیا بل ته زموږ سره آی 1 شي بیا 1 انډیکس ته کوم دی یوزر نو موږ ویلیو والو صحیح ده دا فور سبجیکټس لپاره د ویلیو ساين کول لپاره دا شو دا غینه بعد زموږ سره بیا د ټوټل صحیح ده نو سمپل بزر ټوټل چې کوم زموږ سره د ټوټل شری j ډاټ ټوټل صحیح ده j مطلب د j ډاټ ټوټل یا چې موږ څنګه j ډاټ ولیکم نو سره دا ویریبل لاشي نو j ډاټ ټوټل دا ز برابروم د j ډاټ سبجیکټ سب کم سب اره دی صحیح ده نو په دې اره کې زموږ سره 0 انډیکس باندې کوم ویلی وي او سمپل به دا کاپی کما دا کنټرول سی هیر کنټرول وی صحیح ده یو پلس پوسه دلته واچو یو پلس پوسه دلته واچو او لاست کې بس کول ته مونږه دا اند کو ها نو مثلا د سبجیکټ سوري یار هیر از اوکې شوی خانو ګور سبجیکټ په 0 انډیکس باندې چې په حساب اره کې کوم ویلیو ده دا غي سره چې بیا زم سره په 1 انډیکس باندې کوم ویلیو ده دا غي سره بیا زم سره چې په 2 انډیکس کوم ویلیو دا غي سره په 3 کوم انډیکس ویلیو ده دا درې وانه کوم مارکس چې کوم دی اره ته مونږه سکو اساين کو نو هغه تاسو هغه مونږه سم کا صحیح ده دا غي نه بعد بوس مونږه خپل دغه اوټ کو مثلا په سی اوټ ولیکم چې نیم اف student is the student name سره سمپل بزر ډایرکټ دا سی پاس کوم دا غنیمو ازم سره شری j ډاټ نیم دی کنه صحیح j ډاټ نیم ته موږ سنیم اساين کړل دلته برابر ته موږ سنیم اساين کوو ول ته موږ بیرته سی اوټ کو صحیح ده دا غنه بعد بس بیا پار لوپ چلو مچ یار دی پار لوپ سره فاره چې زموږ سره کوم ویډیوز موږ دی اره ته کې دی هغه موږ کو سی اوټ کو سمپل بیا ز آی د 0 نه سٹارټوم یا د 1 نه هم تاسو سٹارټول شي خو زه ساری د 0 نه سٹارټ کوم چې موږ ته انډیکس وخی صحیح ده چې په 0 انډیکس ته آی از لیس اور ایکوال ټو 3 بیا 4 ټایمز ویلیو فرند کو کنه نو سیم هغه کنده بول کوم لیس اور ایکوال ټو 3 او بیا زموږ سره څه کته آی پلس پلس کا صحیح ده سوري وی آر پلس پلس یا آی پلس پلس سیم کار کوي صحیح ده انکریمنټیشن د زموږ سره ښه اوس موږ څه کار کوو بچی لویشه زه غواړم چې را په دې لوپ کې د څه کوم ویلیو چې اوټ کوم د غیر پر سمپل ځای میسج فرند کوم چې مارکس اپ سبجیکټ مارکس کوم سبجیکټ زموږ سره دی آی پلس 1 صحیح ده مطلب once اولنی سبجیکټ بیا د 2 بیا 3 خان دا اولنی سبجیکټ مارکس اپ لیټس سپوز سبجیکټ 1 شو مارکس اپ سبجیکټ 1
مارکس په سبجیکټ 1 او دا غینه بعد بس سمپل بیا موږ ډایرکټ داس کار وکړو چې بس دلته به ایکوال کو دا غینه ډایرکټ دلته سو کو دا غي چې کوم سوري جے ډاټ سبجیکټ د سره جے ډاټ سبجیکټ زموږ سره دی کنه د جے ډاټ سبجیکټ او دا غینه بعد موږ سو کو د موږ آی فوټ کو صحیح ده آی چې کوم دی اینډ اپ لاین هم ور سره موږ فوټ کو اوکې ګوره د دې لاین کار به صحیح دی لاین موږ سمپل فار لوپ واغستو چې موږ سره 4 ټایمز کوي دا لوپینګ کوي 0 نه سٹارټ دی د 3 پورې به دا موږ سره کنډیشن ټرو نو 4 ټایم به موږ سره دا لوپینګ وکړي صحیح ده د دې کار به صحیح موږ سره سمپل اولنې لوپینګ کې موږ ته چې مارکس اف سبجیکټ آی موږ سره 0 دی 0 + 1 1 دا وایي چې مارکس اف سبجیکټ 1 بیا زموږ سره ایکوال ساين نشي او بیا بل جے ډاټ آی باندې چې کوم ویلیو موږ ساين کړي آی زموږ سره په دې کیس کې 0 دی نو په 0 انډیکس چې کوم ویلیو دا زموږ سره هغه څه کې موږ ته وخت شو کې بیا فار لوپ کنډیشن ټرو دی بیا بس فار لوپ لوپینګ وکي بیا زموږ سره دا آی 1 شي انکریمنټیشن بو شي نو دا زموږ سره هم 1 شي نو 1 + 1 به 2 شي بیا به چې مارکس اف سبجیکټ 2 او دا زموږ سره په سبجیکټ اره کې چې په 1 انډیکس باندې کوم ویلیو هغه موږ ته وخی دا چې په 2 او 3 درې ویلیو موږ ته وخی صحیح ده ها سبجیکټ نیم موږ ته خولې شو دا غي مارکس موږ ته خولې شو ولته موږ ولیکو چې بل میسج به سی اوټ کو سی اوټ ولیکو چې ټوټل مارکس آر ټوټل مارکس موږ سره څومره دي نو هغه موږ ته سمپل بلته ایکوال ساين پټ کما او دا غینه بعد به موږ سره داسې راشي چې ګورس ټوټل مارکس لپاره بس جے ډاټ ټوټل ته چې کم نمبرز موږ اساين کړو سمپل موږ دلته سکو پرونټ کو ښه ګور د دې ځینه پلیز انټر سټوډنټ نیم صحیح شو اوکې سټوډنټ نیم اف سټوډنټ صحیح ده د دې پورې ګور اوس څه کوم دلته پکې ځه یو سی اوټ کومه اینډ اپ لاین صحیح ده اینډ اپ لاین او دا چې دا یو بل هم سی اوټ کوم چې لږ ګیپ پکې مو ته کریټ شي دلته تاسو ځل خېمه دا ولنې منګه سوکو دا ولنې زموږ سره د انپوټ لپاره د پروسیجر او دا بل زموږ سره اوس د دې کې زموږ سره یو میسج شو شي چې دا زموږ سره چې دا زموږ سره دا چې په سٹار کې به تاسو واخم 1 2 3 4 5 زموږ سره آوټپوټ دا راغره پروګرامي آوټپوټ زموږ سره 1 2 3 4 5 صحیح ده او دلته سمپل اینډ اپ لاین وسه هم ولګوم صحیح او سوري یار اینډ اپ لاین هم ولګو دا زموږ سره میسج کې پکار دی کنټرول ایکس اینڈ هیر کنټرول وی ها ګور پروګرام زموږ سمپل پروګرام دی څنګه موږ دا زموږ سره سټرکچر دی چې هغه زموږ سره یو نیم دی سپور سبجیکټ دی صحیح دا دوه اره دی دا ګور موږ خبر د اره کو کنه چې مطلب د سټرکچر چې کوم ممبرز هغه موږ از اره څنګه یوز کولای شو څنګه هغه ډیټا ورچلی شو اکسس کولای شو هغه پر تاسو سمپل پروګرام ولیکو چې البته موږ ته د دې سټیټمنټ کار بسې چې موږ ته د میسج شو کې دلته بیا د نیم ته موږ سره نیم اساين کو دا غینه بعد به دا لوپینګ زموږ 4 ټایمز به د اره ته سو ویلیوز اساين کی یوزر دا غینه بعد به موږ د ټوټل ویریبل ته دا ټوټل چې کوم ویلیوز د سبجیکټ اساين شو کوم مارکس هغه به ټول په خپل میس کې جمع کی بیا زموږ سره موږ ته میسج شو چې تاسو سی اوټ سوري آوټپوټ تاسو کوم دی په آوټپوټ کې موږ ته ډایرکټ سرچ د میسج مشو شي چې نیم اف د سټوډنټ از او ډایرکټ چې نیم ته کوم نیم اساين کړي هغه راشي دا غینه بعد به زموږ سره دا لوپ 4 ټایمز رن شي او کم 4 سبجیکټ مارکس چې کوم دی هغه موږ ته آوټ کی سی اوټ او ټوټل مارکس چې کوم دی هغه موږ ته سکی هغه موږ ته سی اوټ کی بسم الله الرحمن الرحیم پروګرام رن کوو چې so صحیح الحمدلله there is no error in the program so now مونږ ته پروګرام رن شو ولې مونږ ته چې پلیز انټر سټوډنټ نیم وای پلیز مهرباني وکړه د سټوډنټ چې کوم نیم دی هغه انټر کا لیټ سپوز د سټوډنټ نیم زما سره دی محمد امیر صحیح ده محمد امیر دا ما انټر کوم بیا وای چې مارکس اف د سټوډنټ 1 سوري یار مارکس اف سبجیکټ 1 وای د سبجیکټ 1 مارکس څو دي لیټ سپوز هغه دی 70 ډبل سوري ډبل دی 90 د تھرد یو سوري لیټ سپوز تھرد زما سره دی 99 او د فورث لیټ سپوز زما سره سوري فورث زما سره دی 85 لیټ سپوز صحیح ده و زموږ سره ګوره څنګه زه انټر وهم زموږ پروګرام آوټپوټ سره دا زموږ سره پروګرام آوټپوټ راغی آوټپوټ یې څه دی آوټپوټ یې دا دی چې زما سره وایي چې نیم اف د سټوډنټ از د نیم اف د سټوډنټ سره سټوډنټ نیم زموږ سره دی امیر او د هغې مارکس اف د سبجیکټ سره دلته دی یو زموږ سره اینډ اپ لاین پکې زمانه مې شوی دی صحیح ده نیم اف د سټوډنټ او دلته په دې ځای کې اوس موږ سمپل اینډ اپ لاین پټ کو چې دا مارکس د زموږ سره په نیکسټ لاین کې راشي صحیح ده sorry for that extremely sorry that's my fault and I am apologize for that okay simple zabia enter com m sorry yaar m dot
امیر صحیح دا زما سره سټوډنټ نیم شو 90 شو 99 شو 99 شو 78 شو دا زما سره مارک شو دا زما سره آوټپوټ راغی وای د نیم اف د سټوډنټ وای د سټوډنټ نیم زما سره محمد امیر دی د مارکس اف سبجیکټ 1 د سبجیکټ 1 زما سره 90 مارکس دي او سبجیکټ 2 کې زما سره 89 دي په سبجیکټ 3 کې 99 دی او په سبجیکټ 4 کې زما سره 78 دي او ستا ټوټل مارکس شو 356 صحیح ده دا زموږ سره زموږ پروګرام او دغه آوټپوټ دی تاسو کته شي زمونږ چې کوم پروګرام دی هغه څنګه تاسو ته ښکاري دا زمونږ پروګرام آوټپوټ او دا زمونږ پروګرام دی چې کوم تاسو کته شي چې کوم زمونږ نن کلاس زمونږ سو په نن کلاس زمونږ دا چې یاره څنګه مونږ د سټرکچر چې کوم ممبرز دی هغه ازاره یوز کولای شو او مونږ ډیکلیئر کولای شو صحیح ده امید لرم چې لیکچر تاسو خوښ شوی ټایم را کولو جهان مننه د الله